د سوریې له حالاتم ټول خبر یاست، له تحولاتم ټول خبر یاست. د سوریې د ترهګرو مشر او د حکومت مشر، د دواړو مشر البته الجولاني چې مخکې د داعش او د القاعدې قومندان و، هغه په تازه مرکه کې وایي چې موږ نه غواړو د طالبانو په شان حکومت ولرو، موږ غواړو چې زموږ لونې مکتب ته ولاړ سي او تعلیم وکړي او کار وکړي، او زموږ د خلکو فکر د افغانستان د خلکو فکر سره توپیر لري. اوله خبرې دا معنا لري چې طالبان په حکومتداري نه پوهیږي او موږ په سوریه کې نه غواړو چې طالبان په شان احمقانه حکومتداري ولرو. دا خبره ده چې هغه کاملا رښتیا هم دی. دویمه خبره د افغانستان ولس ته په سپکه کتل دی چې د افغانستان د خلکو فکر او د سوریه د خلکو فکر تفاوت لري، یعنی هغه پسرفته خلک دي د افغانستان ده او موږ مترقي خلک یو. الله چې دا غلطه ده، ځکه د افغانستان ټول ولس خو د طالب په شان فکر نه لري. اکثریت ولس دا غواړي چې لونی تعلیم وکړي، لونی کار وکړي او ښځو ته د انسان په سترګه وکتل سي. نن د طالب د لاسه، نن د ملا د لاسه، نن د مجاهد د لاسه د داعش یو قومندان راځي، یو تروریست راځي، د القاعده یو قومندان راځي افغانستان ته، د افغانستان ولس ته، د افغانستان فرهنګ ته په سپکه ګوري او په نړیواله کچه په سپکه یادوي. دا د طالب، دا د ملا، دا د اسلامګرایي نتیجه ده. د دغو خلکو در مخه د اروپا څخه محصلان، ځوانان د امریکې څخه محصلان او ځوانان کابل پوهنتون ته به تلل، هلته به درس ویل. زموږ عزت او حیثیت دغه و، سټنډرډ مو دغه و. او نن تاسو زموږ سټنډرډ او عزت حیثیت وګورئ چې د داعش قومندان راځي او ترهګر راځي او په تا باندې ملنډې وهي. او بیا د طالبانو هغه چاپلوسي او هغه تملق چې ده ته یې کول چې هله په سوریه کې زموږ ملګري راغلل. ښه، په دې زما سر خلاصیږي. دغه تملق یوه برخه ځکه و چې د دواړو بادار یو دی. طالب ته هم ډالر هغه یو بادار ورکوي، مشر معلوم دی، دوی ته هم بادار یو دی، د دواړو بادار یو دی. نو مشران یې په دې پوهېږي د طالبانو، ولې کشران یې چې دونه چاپلوسي کول، توییتونه کول او الله اکبر و نارې تکبیر، نارې ولیا، وبخښئ دا ووایم چې سپیتوب یې بیخي ورته کول. نه، زه بیخي شرمېدم سړی څه کوئ. د دغونه سپیتوب سربیره یاران د جولاني د خوا په لغته وویل سو چې چغه نه مې است په کار. خدای دې وکړي اوس چې د زما سپی یو رقم راته ګوري راڅخه خفه نه سي. اوس به راته وایي چې د چا سره دې برابر کړم، یو بل مثال به دې ورکړی وای او د خلکو سره به دې زه نه وای برابر کړی. په هر صورت دا نو ذلیله خلک دي، خدای به یې همدغسې همیشه شرمنده لري. مننه.